السلام علیکم دوستانو، محمد نبی سایخیل وای راشد خان زه په اسانۍ سره لوبوم. افغان لوبغاړی محمد نبی سایخیل د خپل بل افغان لوبغاړي راشد خان په اړه وایي چې زه هغه په اسانۍ سره لوبولی سم. محمد نبی سایخیل او راشد خان ارمان د استرالیا هیواد په بیګ باش سیالیو کې د دوو مختلفو لوبډلو سره لوبیږي چې محمد نبی د ملبورن او رینګډیز او راشد خان به د هیډلیټ سټرایک ریډز لوبډلې سره لوبې کوي. محمد نبی په یوه مرکه کې ویلي دي چې کله هم زموږ لوبه د هیډلیټ سټرایک ریډز لوبډلې سره وي، راشد خان توپ اچونې ته راسي زیات وخت روزونکی او لوبډل مشر ما میدان ته استوي، ځکه چې راشد خان په اسانۍ سره لوبولی سم. د روان بیګ باش سیالۍ په لړ کې د رینګډیز او هیډلیټس ترمنځ لوبه کې راشد خان وروستی توپ چې محمد نبی سایخیل میدان ته راغی چې نوموړي د راشد خان هماغه توپ څلوریزې لپاره ولوبوي. دغه لیک کې زیات وخت راشد خان د محمد نبی سایخیل تر برید لاندې راغلی وي. راشد خان او محمد نبی سایخیل د افغانستان د کرکټ مشهور نومونه دي چې د نړۍ په ټولو کرکټ لیګونو کې لوبډلې د اخیستو هڅه کوي او د زیات وخت د خپل لوبډلو لپاره ښې لوبې هم ترسره کړي دي. د راشد خان لوبډلې د محمد نبی سایخیل او ظاهر خان لوبډلې ته ماتې ورکړه. ظاهر خان او راشد خان دوه وکټې ترلاسه کړلې، محمد نبی سایخیل 12 منډې وکړلې، راشد خان بیا د خپل لوبډلې دپاره په 7 بالونو باندې 14 منډې وکړلې چې د محمد نبی لخوا کیچ آوټ سو. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.